زکات به چاله ورکې، څوک مستحق دی او څوک مستحق نه دي. او په رشته دارو کې هغه کم خلک دي چې ته ورله زکات ورکولی شي او هغه کم خلک دي چې ته ورله زکات نشي ورکولی. ګوره چې په دې مسله باندې ځان پوهه کا چې ته صاحب نصاب او ته زکات ورکې، نو ته خپلو اصولو ته زکات نشي ورکولی، که دا غریبانان هم دي او مستحق د زکات هم دي. بل څوک یې ورکولی شي، خو ته خپلو اصولو ته، ستا مور او پلار، ستا نیو نیکه داسې پسې ځه، دلته دې ته ویلی شي اصول. دوی له ته زکات نشي ورکولی، که ور دې کو زکات به نه ادا کیږي. دغه شان ته خپلو فروعو ته زکات نشي ورکولی، ستا بچي، ستا نوسي داسې پسې ځه، دې ته فروع ویل شي. دوی ته زکات نشي ورکولی، اگر که مستحق او غریبانان دي، که زکات دې ورکو نو دا زکات به نه ادا کیږي. ښځه خاوند ته زکات نشي ورکولی او خاونې ښځې ته نشي ورکولی، که داسې زکات ورکو نو زکات به نه ادا کیږي. دغه شان هغه رور، هغه رشته دار چې هغه له خو ته عام حالاتو کې زکات ورکولی شي، خو هغه تا سره په خوراک سکاک او په خرچه کې شریک دی، نو په هغه خو زکات کیږي او تی ورکولی هم شي، خو دا د زکات پیسې په دې شریکه خرچه کې چې په تا باندې هم کیږي، نو بیا هم دې سره زکات نه ادا کیږي. که هغه ځان لره دې مالک جوړ شي او دا پیسې په دې کې نه خرچ کوي، نو بیا ټیک ده، ته زکات ورکولی شي. د دې نه علاوه چې څومره رشته دار دي، که تره دی، که ماما دی، که مامي ده، که وراره دی، که ورېره ده، لکه که رور دی، که خور ده، صحیح شوله که نه، دا څومره رشته دار چې دي چې هغه غریب دي، د نصاب خاوندان نه دي، ښه صاحب نصاب نه نو، او فقیر مسکین دی او د زکات مستحق دی، نو بالکل ورته ته زکات ورکولی شي او په دې ډبل اجر میلاویږي، یو د رشتې د پاللو، د صله رحمۍ، او بل د زکات د ورکولو ډبل اجر په دې باندې څه کیږي جی دا میلاویږي. بله مسله دا وکړه چې هاشمي خاندان والا ته سیدانو ته زکات نشي ورکولی، ځکه حدیث مبارک کې راځي دا زکات چې دی دا د خلکو د مالونو خیره دی، په دې سره د خلکو مالونه او نفسونه پاکیږي، نو دا زما د پاره، او نبی علیہ السلام فرمایي چې زما د آل د پاره حلال نه دی. او سیدان چې غریبانان او ضرورتمند دي، نو په مالدارو لازم دي چې د هغوی خیال بساتي او هغوی له به نفلي صدقات ورکوي، ځکه واجب صدقات چې کوم دي نو دا سیدانو ته او هاشمي خاندان والا ته نشي ورکولی. نو د حضرت ابوبکر رضی الله عنه قول دی چې تاسو چې کوم دی دا سیدان چې دي د دوی خیال وساتئ، لحاظ وساتئ، او د نبی علیہ السلام د حق حفاظت وکئ. نو دا د نبی علیہ السلام د محبت دلیل بی چې څوک د سیدانو سره چې کوم دی نو مدد کوي، او د هغه د شفاعت قوي امید بی د داسې کس دپاره. صحیح شوله که نه؟ نو په مالدارانو بیا لازم دی چې د سیدانو سو ساتي، خیال وساتي، خو سیدانو له زکات نشي ورکولی، که ور دې کو نو دا زکات به نه ادا کیږي. په دې به تاسو پوه شوي یې. بله مسله دا وکړه چې زومره ولګي او خواښې غریبه ده یا سخر غریب دی، نو هغې ته زکات ورکولی شي که نه، نو بالکل چې دی خپل حصه زکات ورکوي. ښه لور خپل مور او پلار ته نشي ورکولی، صحیح شو، هغه ما مخکې خبره وکړه، خپل